د هغو کسانو بیلګې چې الله جل جلاله ورسره مینه لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې په مکه مکرمه کې د 6 میاشتو لپاره په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې وحی ودرېده، نو ډېر وځورېد، سخت وویرېد او خفه و. دا خبره د قریشو غوږونو ته هم ورسېده. هغو به ویل: ای محمده، ته خپل رب پرېښودې. همدغه وخت الله جل جلاله د ضحا سورت نازل کړ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى. ژباړه: په څاښت یعنې رڼا ورځ قسم، او په تیاره شپه چې کله هغه له چوپتیا سره خوره شي. ای پیغمبره، ستا رب ته هیڅکله نه یې پرېښی او نه هغه ناخوښی شوی دی. ارومرو ستا لپاره وروستی دور له لومړي دور څخه ډېر ښه دی، او ډېر ژر به ستا رب تا ته دومره ډېر درکړي چې ته خوشحاله شې. آیا ته هغه یتیم ونه موندلې او بیا یې هستوګنځی درته برابر کړ؟ سورة الضحى آیه نمبر 1-6. وګورئ دغه سورت څنګه پیل شوی دی. د ورځې په لومړنۍ رڼا باندې د قسم په یادولو سره شروع پرې شوې ده. په دغه لنډ او لطیف وخت باندې قسم یاد شوی دی. ورپسې په شپه باندې قسم یادوي. کله چې الله جل جلاله قسم کوي، نو په دغه نازکو او نرمو وختونو باندې قسم کوي. کله چې شپه په قراره شي، یعنی کله چې نرمه وږمه ولګیږي، نو شپه آرامه او ملایمه شي. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ژباړه: آیا هغه ته یتیم ونه موندلې او بیا یې هستوګنځی درته برابر کړ، او ته یې لار نابلدې وموندلې او بیا یې لارښوونه درته وکړه، او ته یې بېوزله وموندلې او بیا یې شتمن کړې. سورة الضحى آیه نمبر 6-8. د ضحا له سورت نه وروسته الله جل جلاله دغه سورت نازل کړ. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ژباړه: ای پیغمبره، آیا موږ ستا سینه ستا لپاره پرانستله او له تا څخه مو ستا هغه بار یعنې پیټۍ ښکته کړه چې ستا شا یې درنه کړې وه، او ستا په خاطر مو ستا د یادېدو اوازه لوړه کړه. سورة الشرح آیه نمبر 1-4. په دغه وخت کې او له هغه راوروسته د 1400 کلونو په اوږدو کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه زیارت کوونکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ورځي، تر څو د هغه په جومات کې لمونځ وکړي، پر هغه درود او سلام ووایي. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. نو حقیقت دا دی چې له تنګۍ سره پراختیا هم ده، بېشکه له تنګۍ سره پراختیا هم ده. سورة الشرح آیه نمبر 4-5. ام المؤمنین حضرت خدیجه رضی الله عنها. کله چې حضرت خدیجه رضی الله عنها د مرګ په بستر کې پرته وه، نو حضرت جبرائیل علیه السلام له اسمان څخه پرې درود او سلامتی وویل او ویل: ای محمده، خدیجې ته د جنت د قصرونو څخه د یوه قصر زیری ورکړه چې په هغو کې نه هله ګله شته او نه هم ستوماني. رواه بخاري. د دغه مینې او محبت په اړه فکر وکړئ. هغه به تر څو نورو شیبو پورې ځان خپل رب ته تسلیم کړي او دا هر څه به په جنت کې وګوري. خو د دغه پیغام د رسولو لپاره جبرائیل علیه السلام ولې راښکته او ولې دغه پیغام هغې ته رسوي؟ دا د دې په خاطر تر څو وپوهیږي چې الله جل جلاله له کوم بنده سره مینه ولري، د هغه درناوی کوي. په دغه ټولو خبرو کې زموږ لپاره یو پیغام شته، تر څو موږ د حضرت خدیجې او بل هر هغه چا په مقام او منزلت باندې وپوهیږو چې الله جل جلاله ورسره مینه لري. کله چې الله پاک له خپلو بندګانو سره مینه ولري، نو په کلکه یې له هغوی سره علاقمندي پیدا شي. نو بیا څوک داسې شته چې دغسې مینې او مقام د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې وکړي؟ موږ ولې او څنګه له دغه پیوند څخه غافل یو، او ولې مو له دغسې یوه لوی مقام نه مخ اړولی دی؟
عبدالله بن حرام رضی الله عنه. عبدالله بن حرام رضی الله عنه د احد په غزوه کې شهید شو. کفارو د هغه بدن ټوټې ټوټې کړی و. د هغه زوی جابر بن عبدالله بن حرام راغی او ویل زه د دې لپاره راغلی یم چې صحابیانو ته ووایم ما ور پرېږدئ چې خپل پلار ووینم، خو هغوی د دغې لیدنې معنی کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه پرېږدئ چې خپل پلار وویني. زما پلار چې ټوټه ټوټه شوی و هغه مې ولید، ژړا مې راغله او ومې ژړل. بیا مې خپل مخ په خپل څنګل ولګاوه او خپله عمه مې هم په ژړا کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم زما عمه ته وویل که ته وژاړې او یا ونه ژاړې تر هغه وخته پورې چې د هغه جنازه مو نه وه پورته کړې د هغه جنازه فرشتو د خپلو وزرونو تر سیوري لاندې ساتلې وه. رواه بخاري. له هغه وروسته جابر وویل یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ولیدم او راته ویل جابره ته ولې دومره مات ښکارې؟ ومې ویل ای د الله رسوله زما پلار په احد کې شهید شو، واړه واړه اولادونه یې راته پاتې شول او قرضدار هم و. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا د هغه څه زیری تا ته در نه کړم چې ستا پلار پیدا کړی دی؟ ویم ویل ولې نه ای د الله رسوله. هغه صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله پاک له ټولو خلکو سره د پردې له شان خبره کوي، خو ستا له پلار سره یې مخامخ خبرې وکړې او هغه ته یې وویل ای زما بنده ته یې له ما نه وغواړې چې در یې کړم. هغه ورته وویل ای زما ربه ما بیا ژوندی کړه چې ستا په لاره کې ووژل شم. الله پاک پروردګار ورته وویل دا پرېکړه ما مخکې کړې چې که څوک یې ور مړ شي هغه به بیا دنیا ته نه ورګرځي. هغه بیا وویل نو ای زما خدایه دغه څه هغه چاته ور ورسوه چې له ما نه په دنیا کې پاتې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک د خپلو بندګانو د لوړولو لپاره دغه آیت کریمه نازل کړ. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ژباړه کوم کسان چې د الله پاک په لاره کې وژل شوي دي هغوی مړه مه ګڼئ، هغوی خو په حقیقت کې ژوندي دي، د خپل رب په وړاندې روزي مومي. څه چې الله د خپلې لورینې له مخې هغو ته ورکړي دي پر هغه خوښ او سوکاله دي او ډاډه خوشحاله دي. په دې چې کوم مؤمنان له هغو وروسته په نړۍ کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسېدلي د هغو لپاره هم څه ویره او کړاو نشته. سورة آل عمران آیه نمبر 119 الی 120. دغه ټولې ډېرې ښکلې بیلګې دي. موږ به هم که د خدای رضا وه د همدغو بیلګو په شان ځانونه جوړ کړو. نو په دې توګه له تاسو نه چې هر څوک جنت ته ولاړ شي الله پاک له هغه سره مخامخ خبرې کوي او ورته وایي پلانکیه زه له تا نه خوښ یم، آیا ته هم له ما نه راضي یې؟ دا خبرې په دنیا کې یوازې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وکړل شوې او موږ ته به هیڅکله هم ونه شي. خو موږ او تاسې لپاره د الله جل جلاله سره دومره مینه او محبت پکار دی چې دغه خبره په جنت کې الله جل جلاله مخامخ راته وکړي او یا راته ووایي ای بنده وغواړه هر څه چې ته یې هیله لرې لکه حضرت عبدالله بن حرام ته چې ویل شوي وو. او یا هم موږ ټولو ته په خپلو نومونو غږ وکړي لکه څنګه چې ابی بن کعب ته په خپل نامه غږ وشو او یا هم راته وویل چې ای بنده زه جنت ته ولاړ شم. که صحابیان په دنیا کې دغه مقام ته ورسېدل هغه خلک چې په دنیا کې د الله جل جلاله اوامر ته غاړه ایږدي او له هغه سره مینه او محبت لري که لږ هم وي هغوی به په جنت کې دغه مقام ته ورسېږي. ښه ځیر شئ او وګورئ له موږ سره د الله جل جلاله محبت تر کومه ځایه رسېدلی، خو د دغه محبت تر ټولو ښکلې بڼه د هغو کسانو لپاره ده چې د ذکر په مجلسونو کې کینی او د خپل دین چارې زده کوي. په یو حدیث شریف کې راغلی دی الله پاک داسې فرشتې لري چې په لارو کې ګرځي راګرځي او په ذکر کوونکو پسې ګرځي. کله چې کوم داسې قوم پیدا کړي چې هغه د الله جل جلاله په ذکر بوخت وي نو چغه وهي هلې بیړه وکړئ د خپل اړتیا په لور او بیا په خپلو وزرونو سره هغه له ځمکې نه تر اسمانه پورې احاطه کوي او وی فرمایل
د هغوی رب په داسې حال کې چې له هغوی څخه پوه دی له هغوی نه پوښتي زما بندګان مو په څه حال ولیدل ورته وبه وایي هغوی مو ستا په ستاینه شکر تسبیح ذکر او تمجید کې ولیدل وبه فرمایي هغوی زه لیدلی یم ورته وبه ویل شي نه ای پروردګاره هغوی ته نه یې لیدلی وبه فرمایي که هغوی ما وویني څه به پیښ شي وبه وایي که ته یې لیدلی وای نو تر دې به یې لا زیات ستا عبادت تمجید شکرانه او تسبیح ادا کړې وای وبه فرمایي هغوی څه غواړي وبه وایي جنت وبه فرمایي آیا هغوی جنت لیدلی دی وبه وایي نه ای پروردګاره هغوی جنت نه دی لیدلی وبه فرمایي که هغه وویني څه به پیښ شي وبه وایي که وویني نو د هغو د غوښتنې لپاره به نور هم حریص شي وبه فرمایي له څه شي نه پناه غواړي وبه وایي له اور نه پناه غواړي وبه فرمایي آیا هغه یې لیدلی دی وبه وایي فرشتې نه ای ربه وبه فرمایي الله سبحانه وتعالی که هغه وویني څه به کېږي که هغه یې لیدلی وي نو تر دې لا ډېر به له هغه نه په تېښته او ویره کې وي نو په دې توګه به الله جل جلاله وفرمایي ای زما فرشتو تاسو دې په دې شاهدانې وایي چې ما هغوی وبخښل زموږ په شان بیچاره موجود لپاره تر دې لا زیاته مینه او محبت څه کېدلی شي ای زما خویندو د الله تعالی دربار ته پناه یوسئ او لکه څنګه چې علما وایي د هغه په دربار کې له درېدو څخه مه زړه تورې کېږئ ولو که ومشري که بیا درنه ګناه وشوه د هغه په دربار کې له درېدو څخه مه ستړي کېږئ له بښنې غوښتلو څخه لاس مه اخلئ ولو که ستا دعا قبوله نه شوه او که د دعا د قبلېدو دروازې پرانیستل شوې نو بیا پرې ورننوځئ خپل لاسونه د هغه په لور وړاندې کړئ او ووایاست زه بېوزله یم ما ته صدقه راکړه ای ارحم